د جنرال خوشحال سادات تازه ډیر مهم پیغام. جنرال خوشحال سادات چې د تیر جمهوریت نظام یو زړور او قهرمان جنرال و چې د ډیرو افغانانو په زړونو کې په کم وخت کې ځانګړی ځای درلود، د تیر نظام له ړنګېدو سره سم له هېواده وتلی دی. خو اوس یې تازه وینا کړې ده، دا چې نوموړي څه ویلي دي، ولې تیر جمهوري نظام سقوط شو، دی اوس چیرته ده، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ښاغلی خوشحال سادات چې اوس امریکا کې دی، تازه یوې باوري سرچینې ته د افغان نظام د ړنګېدو او د طالبانو واک ته رسېدو علت او سبب ښکاره کړی دی. خوشحال سادات وایي د تیر نظام په وروستیو کې په هیواد کې د بریدونو زیاتېدل او د بېګناه خلکو قرباني کېدل هغه څه چې موږ جنرالانو ته هیڅ د زغملو وړ نه وو او نه هم پخواني ولسمشر غني ته. فکر مو وکړ چې د دې سترې جګړې قربانیان زموږ وطنوال دي چې تیر 40 کاله په ډیر بېرحمانه ډول شهیدان سوي دي او لا به هم شهیدانیږي، لا به هم مالی زیان ویني او هم به وژل کیږي، چې دا ښکاره بیلګه یې موږ او تاسو د هلمند ولایت وو چې په ډیر کم وخت کې په زیاته کچه ویجاړ شو. نو موږ ځکه د طالبانو سره د جګړې پر ځای د سولې لار خپله کړه او دا هر څه مو د وطن والو د خیر لپاره وکړل. نوموړی زیاتوي چې موږ جوړ نظام له لاسه ورکړ، خو دا هر څه مو د هیوادوالو لپاره وکړل او اوس هم د خپلو هیوادوالو لپاره هر ډول قرباني ته چمتو یو. هغه زیاته کړي چې د تیر نظام سقوط نه معامله وه او نه هم زموږ کمزوري، ځکه که چیرې موږ نه طالبانو دا واک نیوی نو هیڅ کله یوه ولسوالي هم په اسانۍ سره نشوی نیولی. بلخوا بیا د طالبانو یو مخکښ غړی جنرال موبین وایي ما له جنرال خوشحال سادات سره خبرې کړې دي ترڅو چې پروازونه شروع کیږي او هیواد مو بیرته یو څه منظمیږي. جنرال خوشحال سادات به بیرته افغانستان ته راځي او له ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو سره به یو ځای خپله دنده مخته وړي. درنو لیدونکو، د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه، خوشحال اوسئ.